اوس هم بشپړ خبر نه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخاروا وویل چې مسکو چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي منځګړیتوب وکړي او پای ته یې ورسوي. نوموړي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کړکېچ زیاتوالي د سیمې لپاره یو جدي ګواښ وګاڼه او ثبات یې د مسکو د نړۍ د هیوادونو لپاره له مهمو لومړیتوبونو وباله. په ورته وخت کې د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار وویل چې اسلام آباد به د هغه هیواد د هر ډول اقداماتو پر وړاندې جدي غبرګون وښيي. په پاکستان کې افغان کډوال چې په زوره له هیواده ایستل شوي دي وایي چې پاکستان به په څرګنده توګه د کډوالۍ نړیوال اصول تر پښو لاندې کړي دي او د دوی ایستلو پر مهال یې له دوی سره تاوتریخوالی او سپکاوی کړی دی. دا د سپین بولدک ولسوالۍ د فرزید کرښې وروستۍ نقطه ده. همدلته کډوال لا ګرځول کیږي وروسته د یوې چټکې پروسې له بشپړېدو وروسته د انزرګي کمپ ته لیږدول کیږي. سپینګری متوکل وایي پاکستان په زوره ایستلی، کور او جایداد یې هلته پاتې شوي او د پاکستاني ملیشو له ناوړه چلنده سخت ځورېدلی. د ده په وینا څو ورځې یې په کرښه هغې غاړې ته انتظار هم کړی. سی سال در کراچی تیر کردیم، در بدر شدیم، کار کردم میخوردیم دیگه پسنده نبود. حالا برای جاولی هم ماند و درم نمیمانه سودا کردن. زبردست هم های کرد برای شو میامد زنای مردم کش میکرد. ما از غروز از شورای پناه بودیم اینجا. برای خامتون داده دیگه بترس نمید زنای مرا شو دست میزده خود با ما چین نمیام اسمان. باید با عبارت استم. نور راستنه شوي کډوال هم ورته شکایتونه لري. دوی وایي د فشار له امله یې کورونه په نیمه بیه پلورلي، خو هغه پیسې هم په لاس نه دي ورغلي او په زوره شړل شوي. دوی زیاتوي چې اوس نه پوهېږي پاتې شتمنۍ او پیسې له چا ترلاسه کړي. وضعیت صحیح نه و. په دغه وجه خو دا ده چې دغه چاپې او بېستري و تکلیفونه زیات و په دغه راووتو. د څلوېښت ډالرو په ځای مو په 10 ورکړی دی، په یو کم 10. هغه پیسې نه دي راکړې، نیمایي پاته شوې، خو نه راځه ځان ورپورې ورسوه. د حکومت په اړه نو دا جبر و چې به یې که نه ځای خو چاپې ولې نو کورونه خو د شپې چاپې بیا وولید چې څه یې په مخه راغلي وای هغه د کور سامان یې ټول پرېښوی دوی بیا وړه بالا نور یې څه نه پرېښول. بل لوري ته د سپین بولدک د اطلاعاتو مسؤل حافظ علي محمد حقمل وایي چې هره ورځ له 1000 تر 1200 کورنۍ جبرن راوړي چې د افرادو شمېر یې نږدې 9000 ته رسیږي. د هغو کډو په تعداد چې اوس دغه یو څه زور اخیستی دی له 1200 څخه تر 1300 پورې کډې راوړي چې د دوی تعداد تقریبا تر 8000 نظر پورې افراد یې جوړېږي. دغه رقم انفرادي قیدیان هم د 200 څخه تر 1.5 تر 2.5 پورې راځي چې په هغو کې د بندیانو وخت هلته چې تېر شوی د یوې شپې څخه نیولې بیا تر میاشتې پورې ځینې بندیان یې په میاشتې هلته بندیان وي. دا په داسې حال کې چې د فرضي کرښې د وروستۍ نښتې وروسته د کډوالو جبري راستانه کېدل لړۍ چټکه شوې او هره ورځ په لوی شمېر کورنۍ له سختو حالاتو سره مخ هېواد ته راوړل کېږي. پر همدې موضوع د بحث لپاره سره په ژوندۍ بڼه د سکایپ له لارې د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز ماري صاحب راسره دی. ماري صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. ولې د فرضي کرښې له وروستۍ نښتې وروسته د جبري شړلو لړۍ چټکه شوې ده؟ مننه. لومړی تاسو تخنیکي همکارانو ته لیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. علیکم السلام. ګوره دا خو فشار یوه وسیله ده. پاکستان پنجابي چارواکو همیشه افغانستان دپاره د فشار له وسایلو نه ګټه پورته کوله. مخکې ابزار د دوی په لاس کې میراب، منبر، دین، اسلام، جهاد دا قصې دي. اوس هغه خلک په دې باندې پوه سوي چې دوی په دې استفاده کوي، ګټه پورته کوي. دغه میراب، منبر او مدرسې او جهاد دا قصې اوس په دوی په وړاندې راپورته سوي. د هغه استفاده اوس نور کسان کوي، ګټه نور پورته کوي. دې خواته دې ته اوس دا پروژه اخیستې ده، پروژې اخیستلې د پروژو دپاره جوړ سوی دی. د بهرنۍ او د غربي هېوادو د ګټو دپاره دا جوړ سوی پاکستان ده. دا یو ایالت دی هغوی ده. نو بنا دا چې اوس پروژې اخلي پلې کولې او په هغه وسایلو
اوس هغه کار نه کوي. دې خواته اوس دی بدنامیږي، بې کفایته معرفي کېږي خپل بادارانو ته. او بادار هغه څه پیسې ورکوي، کمیشن ورکوي، او په دې کې براد معیشت کوي، پوځیان و ایسار دوی. نو په دې کې دوی وروسته پاتې کېږي، ناتوانه کېږي. هغوی په دې بې اعتماده کېږي لکه څنګه چې سوي دي. کله چې چین سره دوی اړیکې جوړې شولې، پاکستان مجبوره شو ځان یو څه ناامن کړي چې چینایان بخښنه غواړم روس نه چین سره چینایان پانګونه ونه کړي. بیا اوس دا مثلا نوې پروژې مو دغه له وجې نه امریکا قطر او ترکیې ته ډېر ماموریتونه ورکړل، دا ته ډېر تاوان وکړ. اوس راځي دې لپاره چې پخوا به افغانستان کې لاسپوڅي وو، د دوی حکومتونه به وو، له پنډۍ و اسلامآباد ته به حکومت راته، تاجرانو به هم دوی سره اړیکې درلودلې، شریکان به ورسره وو. د افغانستان په توکو به د پاکستان مارکې خو دوی به وړله، دوی به بې کفایته توکي راوړله، چې نن سبا هماغه تاجران په چغو هم دي، ځکه دا لاره بنده شوله. او بیا نو له سیاسون وو، هلته به تلل او راتلل، به جاسوسي به یې کوله کونه. دغه شی اوس بند شوی ده، دا هم کار نه کوي. د بنا بله هېڅ لار نه لري. سوداګري بنده شوه، اقتصادي اړیکې بندې شوې، لاسپوڅ یې ووتل له هېواده. طالبان چې دي امارت اسلامي دا یو لاس خلک دي، یوه قومنده ده، یوه خبر ده. میراب منبر ته لاړه، جنګ جهاد او دا کیسې اوس نشته. افغانستان کې بهرنی نشته چې بیا فتوا د جهاد صاحب د مولوي فضل الرحمن نور ورکړي. برعکس په پاکستان کې فتنه خارجیان، روسان په د اوسپنې په ویلډرو فابریکه کراچۍ کې، امریکایان، چینایان ګوادر کې دوی دي. نو جهاد اوس په دې واقع کېږي، ځکه دوی غواړي چې څه وکړي، له یو وسیلې نه استفاده کوي، هغه کډوال دي. کله دلته زلزله شي، کله دلته سیلاوونه راشي، کله ژمی شي، کله بحراني حالت شي، بیا په هغه وخت دوی کډوال په زور راکوي، دغه چې دوی شرایط ومنل شي. او هغه برنامې پلانونه چې غر ورکړي هغه پلي کړي، او سیمه ناارامه کې ځان ته د جګړې یوه لاره پراني، ځکه په جنګ جګړه کې بیا ده ګټله. او اوس نو فشار په دې راوړي، ځکه ته چغې د سوداګرو پورته شوې. موږ ضرورت او اړتیا نه لرو د پاکستان تجارت، دا خو یو وهم و، ډار. دا خپله دوی لاسپوڅو جاسوسانو جوړه کړې چې بدون له پاکستانه تجارت نه زندګي نه کېږي. هر څه موږ په دې اړیکې پارلمان کې هم چغې وهلې وو، په وزارتونو کې هم چغې وهلې، ځکه دوی ګټې دوی غله تړلې وه، له تاجر سره، وزیر سره، ګمرک سره، له مشر سره او کشر سره. دوی یو سلسله وه، دغه خلاف د سټنډرډ توکې به راوړله، ملت به یې تباه کوه، دوی به خپلې غلا یې کولې، ځکه خاین او غل خو د ملتو دی، دې په قصه کې نه وي. نو دغه لپاره و د هغوی چغې پورته شوي د موږ 15 وعدو سره نورې بدیله لار لرو. اورګاډی د موږ ځي ورځي چې شرقي اروپا په یو هېواد سره چې اورګاډی ولرو، معنا یې دا ده چې ټول نړۍ سره موږ سیکس ولرو. نو بنا قرقیزستان، قزاقستان، دا شمالي هېوادونه، چین، هند سره، د چابهار نه او لاوایي او زمیني او د اوبو لار نه ایران سره. نو دوی ضرورت لري ترانزیت د افغانستان ته. دوی لارۍ به تللې مرکزي اسیا او شرقي اروپا ته، ځکه اوس نو مجبوره دي چې دا کډوال په چک کې ظلم زیاتی وکړي او د خپل شرایط ومني. بنان په کار دا ده چې د کډوال زر ته زره دغه چې راووځي او د امارت اسلامي د زمینه مسایلو کې رای ولي، او د افغانستان دشت معیشت ژوند هر څه ورته لري، ورته مهیا یې کړي، د کار د هر څه زمینه چې نور له دغه افزار هم پاکستان او ایران استفاده ونه کړي. ډېره مننه مارش صاحب. راوشه دویم پوښتنه ته، ستاسې په ان پاکستان د کډوالو د نړیوال کنوانسیون کوم اصول مات کړي دي؟ دلته لوی کنوانسیون چې دا په ټریټي اف روما یا کنوانسیون ویانا ورته وایي د 1950 کال آخري کنوانسیون، بیا د پروتوکول د 1980 کال د چې په نړیواله کچه دا پلي کېږي، او په دې پروتوکول کې دا هم راغلي دي چې هغه هېوادونه چې د ملګرو ملتونو سازمان غړي دي، د شرایط او قطعنامې د دې کنوانسیون د کډوالو په دوی باندې مهم اجرا دي. څنګه شورای امنیت بخښنه غواړم کمیشنري عالی ملل متحد او یونیسار اداره هم ځان ته قطعنامې لري په دې اړه باندې، چې هغه اړخ لري له 1980 کال د اعلامیه د حقوق بشر چې هغه هم 10 ماده او قطعنامه لري. دا ټول سر راټول سي بالغ نه بیا کېدای سي چې د دې د اصولو پر بنیاد باندې کډوال یا د مربوطه دولت امنیت شورا ته شکایت هم وکړي، د وم فصل د مشهور پر بنیاد باندې. او یو اداره هم دې څنګه کې کار کوي، شکایت وکړي چې دوی پریکړه پدې وکړي، ځکه حالت
د ملت مسله ده، د بشر د حقوق مسله ده. ډیپلوماټیک اصول د یو شپږمه د شپږمه موږ په ځای کې آماده ته د مسله د سیول لا د مدني د مثلا دغه د خپل د کډوالو د انسان د حقوق بشر ده. دوی تاسو ویل سوي دي چې کله کډوال څه لبل هواده ووزي هغه شرایط معیارونه چې پوره نه کړي کډوالۍ په تدریجي ډول په داوطلبانه شکل او تاسو حقوق امتیازات نه پاکستان ایوم ادارې ورکړي ته خپل له اروپایان چې کډوال ډیپورت کیږي سي ایوم اداره ورته ټیکټ ورکړي یا په هوټل کې ځای ورکړي یا په ډېر عزت او ابرو یې پیسې ورکړي به تدریج 9,000 پاونډ ورکړي یا ډالر ولر سره خپل واته قانوني شرایط دا کچېره پاکستان وایي زه مستقل خپلواک هیواد مو په 1990 کال کې د ملګرو ملتونو سازمان غړیتوب هم ترلاسه کړی دی او په دې کنوانسیونو کې دوی لاسلیکونه هم کړي دي. نو بنان دا واجب دي شرایط ته چې دغه شرایط دي کنوانسیون باید ومني که نه مني دا پړ د ملامت ته باید په دې کې ډېره مننه مارس صاحب. په سره چې دغه نړیوال اصول اوس د زبرځواک هیوادو په لاس کې دي دوی خپل ګټو باندې چلی یو ته کله تورست وای کله ورته پاچا وای کله کال شهر د سوریه دی وی جمهور کله بیا القاعده سی کله انعام په واسطه سی کله بیا بیرته نوبل جایزه ورکول کی دغه لوی په دنیا کې دي. متاسفانه چې دغه درېمه نړۍ هیوادونه د دې نه رنج وړي او متاسفانه دغه مشکلات شته. نو پاکستان دغه پروژې په لیکل د لپاره کې دای سي پر علاوه د کډوال نور وسایل نور فشارونه کار وکړي تایید جوړ کی بنار امارت اسلامي افغان خپل تدابیر ورته محکمه کې ولري. ډیر زیات مننه مارس صاحب. بخنه سره وخت کم دی را به شورسته پختنې ته کلار الله هم بند پاتې شي د سیمایز امنیت وضعیت څنګه غیزمنېدلی شي؟ بخنه وایم که څه پاتې شي کلار الله هم بند پاتې شي د سیمایز امنیت وضعیت څنګه غیزمنېدلی شي؟ نه هیڅ تاسو نه کېدا یو ډار وهم د کورني هغه محتکرین چې احتکار شروع کړه ځکه 2-3 ورځې کې خوندر نه پورته کیږي ځکه مواد خو نه خلاصېږي او هغه سوداګر چې له ایران او پاکستان سره شراکت لري شناخت کارت او شهریه لري دغه هیوادو او هغه مواد دغه په امر باندې وړل او غیر تمارکول په خپل نوم باندې او لګي خو خلاف د سټانډرډ تو کې راوړل چې لسونه موږ سره ستا ودرست مختلف تاجران او غټواړه پاکستان سره او د شپارس نور له ایران سره مکمل په دې باندې خبرونه جوړه کوي وخت دا به شاکو دوی دا کارونه کول دوی وهم جوړ کړای موږ مستقیم بدیل لار لرو خو او وایي چې احتیاج مادر ایجاد اس کله چې د غلار باندې هم چې ټول سره شپږ وړه مملکتو سره مجبوری یا افغانان چې خپل تولید وکي زراعت لرو بل لرو مواد لرو هر څه لرو بهترین کارخانه جوړم دا اوس کو تاجر پوسی چې نور چپلاقه مثلا خوراکي فلاني توکي یا دغه وسایل پاکستان نور څوک نه راوړي د فورا فابریکه جوړي او ډېر کامیاب مختزي او د خپل پرمختګ څخه پیواد کیږي او مختلفو څنګه کوم هر څه لرو استعداد لرو فابریکې تخنیک هر څه کولای شي راوړي د همدغه رقابت د پاکستان د خلاف د جاسوسانو د غلو پلاس باندې د منګاسي باز اسي تاجران چې کارخانه او صنعت تلوي جوړه د نه پرې خود ځکه ناسالم رقابت او غلط د غلو حکومت له خوانه حمایت کېدل کدا حمایت نسی د هر څه مخبل خود کفا هر څه جوړولای سو په خوا چیرته مثلا زرشاب په وخت کې پاکستان چیرته کومنستان او واکه پاکستان چیرته داود په وخت کې چیرته دا خاص یو وهم جوړ ګوره اوس روسیا روانه سوي او غوی دا درکې چې مثلا په سیاست کې څلور روان دي وایي مذاکره کوم یعنی خپل عارفان سیالان ته وایي چې تاسو چل کوي کړئ چې په راځي سره وکړه یا مثلا اقتصادي چارو کې تاجکستان درک چې اوس خلاره بند سولې یا ترکمنستان غږ پورته کړی دا راځي اوس دی روان دي کیږي بهترین بدیل د موږ لپاره بهترین خبر ده چې راسي با سوداګر و مواد تولید ان اروپای شرقي اروپای غربي تر امریکا پورې ډېر مننه مارس صاحب. مرکزی اسیا تر شرقي اسیا ټول ترسي پاکستان خو لوی خان لوی مستجو که دا پروردگار په موږ لوی رحم وکړي دا شوم هیواد او شوم تجارت لمنځه لاړ. ډېر مننه د نړیوالو چارکار په عزیز مارس صاحب ستاسو له حضور څخه کور ودان. له تاسو خپل ټول همکاران په مننه سره زموږ د شپې 8 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته رسیږي. ښه شپه ولرئ.